نه مرګلو چې په کوم صفت د تورو باندې غږیږو دا د صوت د انحصار یا عدم انحصار پر اساس باندې دی. نو زه به ولیکمه چې د تورو صفات، ځکه چې موږ د تورو په صفاتو کې لګیا د تورو صفات د چی شي لنګانه د صوت یا د غږ د صوت د انحصار ما درته وی چې انحصار بندیدو ته وایي چې منحصر شي، تحدید، تخصیص، صحیح بند شي. د تورو صفات د صوت د انحصار او عدم انحصار. عدم دا معنی چې انحصار پکې نه وي، عدم انحصار له نظره چې آیا د کې انحصار شته او که انحصار نشته، د صوت انحصار شته او که نشته. مرګلو نو کله چې د صوت یا غږ منحصر شي نو دا موږ وایو چې دا اطباق دی. که چېرته عدم انحصار موضوع د صوت عدم انحصار موضوع مطرح شي موږ وایو چې دا انفتاح دی. نو موږ وایو چې د توري د صوت د انحصار او عدم انحصار له نظره په دوه ډوله دي. یو ته وایي چې اطباق صحیح اطباق. که چېرته دغه لام تعریف په مخې کو عربي شکل ورکو الاطباق صحیح، او بل ته مرګلو وایي چې انفتاح صحیح. که د هغه شکل ورکو نو لام تعریف به په مخې کو. نو مرګلو مطلب دا چې توري د صوت د انحصار او عدم انحصار پر اساس باندې په دوه ډوله دي. یو ته اطباق صفت ویل کیږي او بل ته انفتاح صفت ویل کیږي. اطباق مرګلو اصلا لغتن اطباق یو ځایوالی ته وایي، یو ځایوالی یا پیوستوالی یا تړل کېدل اطباق یو ځایوالی ته وایي لغتن. اصطلاح کې اصلا څلور حروف دي مرګلو چې دا اصلا څلور حروف دي چې دا اصلا پیوست کیږي. چې شي پیوست کیږي د طرف لسان او د هغه ترمن منحصر کیږي. اطباق دا معنی چې کله د دغو څلورو حروفو چې یو صاد دی، بل زه به ولیکمه صاد، او بل ضاد، او بل طا، او بل ظا، دغه څلور حروف د اطباق دي. یعنی مطلب دا چې په دغو څلورو حروفو کې صوت منحصر کیږي یا انحصار پیدا کوي چیرته د لسان او حنک الاعلی ترمنځ، یعنی د ژبې او تلو ترمنځ په دغو کې اواز چې شي کیږي منحصر کیږي، دې ته اطباق ویل کیږي. مثلا اص اص اض 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 اض. مرګلو په دغو څلور واړه تورو کې صوت انحصار پیدا کوي د لسان او حنک الاعلی ترمنځ، یعنی صوت منحصر کیږي، د حدود ورته مشخص کیږي، د دې نه صوت نه خارجيږي، په منحصر کیږي غږ چیرته د تلو او د ژبې ترمنځ چې دا د اطباق صفت اختیاروي. اطباق صفت تقریبا د کې تفخیم لږ شدید تفخیم کیږي لږ نسبت مثلا انفتاح ځکه چې موږ دوه نوره که فکر وي مرګلو د سواد او دواد او طوا او ځواد دا د استعلا صفت هم لري. استعلا صفت دا معنی چې د کې تفخیم کیږي، ډک ویل کیږي په اصطلاح. نو کله چې ډک ویل کیږي سوا د دې نه چې دا د استعلا صفت لري یعنی مستعلیه دي، د اطباق صفت هم لري. نو موږ سواد دواد او طوا او ځوا دې ته ویلی شو چې استعلا یا مستعلیه او مطبقه. موږ ویلی شو دا هم استعلا صفت لري ځکه ډک ویل کیږي، تفهیم هم اطباق پکې کیږي. اطباق په دې معنی چې دې کې انحصار د صوت د لسان او حنک الاعلی ته انحصار لري، ډک هم ویل کیږي او اطباق هم کیږي. ځکه که فکر وي مرګلو که زه یو بل ټکي ته فکر درته اشاره وکړم مثال د دې په خاطر چې تاسې ښه پوه شئ، دغه حروفو کې وګورئ که زه وایم چې اص صحیح دی، اص دا انحصار یا وایم چې اض اض اض. ګوره انحصار یعنی اواز بند شو، منحصر شو د لسان او حنک الاعلی ترمنځ بند. اض یا مثلا طوا کې که زه وایمه یا مثلا اض اض صحیح، مثلا دا ساکن یا او او صحیح. اوس که دغه ټکي ته مرګلو
زه یو دا معنا چې دا هم مستعلیه دي، دا معنا چې څه دي مستعلیه دا معنا چې استعلا صفت هم لري چې مخکې درسي لیکچر کې موږ خبرې کړې، هم مطبقه دي. مطبقه دا معنا چې د اطباق صفت هم لري. مطلب دا چې مستعلیه هم مطبقه. که چېرته استعلا کې موږ اووه حروف وویلې، صحیح شو، خص ضغط قذ. اوس که تاسې فکر وکړئ مرګلو په دې کې مثلا یو بل که زه خا ووایم یا غین ووایم یا قاف ووایم، صحیح دی، په دغو ټولو کې که قاف ووایم، صحیح شو، مثلا که زه وایم چې اق، مثال دی خبرې، دام استعلا صفت لري، یعنی مستعلیه دی ولی مطبقه نه دی، یعنی بقی ټول حروف چې دي انفتاح صفت لري، نو دا مستعلیه منفتحه دی نه مطبقه. که دغه حرف باندې چې قاف باندې خبرې وکړو، ځکه قاف هم استعلا صفت لري. یا مثلا که خا باندې خبرې وکړو، اخ دغه هم استعلا صفت لري خو انفتاح صفت اطباق نه لري بلکې انفتاح دی. نو موږ وایو چې دا مثلا موږ وایو چې دا مستعلیه منفتحه. نو په دې اساس ولو که غین هم درته راشي، صاد ضاد طا ضا قاف او خا او غین، دا ټوله د استعلا حروف هم د موږ تیر درسي لیکچر کې په دې باندې خبرې کړې دي چې دا د استعلا دي دغه. خو دې کې استعلا هم استعلا صفت دی هم اطباق صفت دی، ځکه مستعلیه مطبقه ورته وایي. دا حروف چې دی استعلا صفت لري دام خو اطباق نه لري، انفتاح لري، نو موږ وایو چې دا مستعلیه منفتحه دي نه مستعلیه مطبقه. دا هم شي په دا. که چېرته مثلا آسې د کاف ته غوږ شو، کاف اک صحیح دی، که کاف ته غوږ شو دا استفال دی، استعلا نه دی هغه تیر درسي لیکچر پر اساس باندې، نو دا مستفل دی. دا موږ وایو چې مستفل منفتح دی، ځکه د اطباق نه سوا ټول حروف انفتاح دي. د اسې تاسو وضاحت دپاره زه ما مثال درکو، نو زه ویلی شم چې دا استعلا نه دی بلکې استفال دی، یعنی مستفل دی، صحیح شو، مستفل. او دا اطباق نه دی کاف بلکې انفتاح دی، نو زه وایم چې منفتح دی، صحیح، منفتح. یا حرف مستفل منفتح ده، یا دغه مثلا مستفل منفتح ده. خدای دې وکړي دا اسې تاسو وضاحت دپاره ما مثال درکړو، نوره ضرور نه و. دې په خاطر چې تاسو ته دا شک پیدا نشي چې استاد موږ خو د صاد ضا طا او ظا دغه او قاف او خا او غین دغه موږ په مخکې هغه په اساس باندې استعلا کې ویلي وقت دا استعلا لري، خو دا څلور سوا د دې نه چې استعلا لري مطبقه هم لري. دغسې د استعلا صفت لري خو دا انفتاح صفت لري. نو دا مثلا موږ ویلی شو چې دا مستعلیه منفتحه ده، مستعلیه منفتحه. مثلا دا چې د استفال صفت لري د استعلا او استفال پر اساس باندې، ځکه دغه اووه حروفو نه سوا ټول د استفال دي، نو دا مستفل دی او منفتح دی. خدای دې وکړي چې په دغه باندې خبره باندې پوه شوي وئ. خو اصلي خبرې ته راځمه ملګرو، هغه دا دی چې په دغو حروفو کې، په دغو څلور حروفو کې د صاد او ضاد او طا او ظا، دغه حروف دلته انحصار د غږ راځي، دلته غږ منحصر کیږي، غږ تحدید کیږي یا غږ محدد کیږي په های حلوا سره، نه په های دوه سترګو یا دو چشمه سره. نو انفتاح دا معنا انفتاح خلاصونو ته وایي. مرګلو دلته عدم انحصار د صوت دی. وګوره اوس اوس که چېرته دلته راشئ، مثلا که زه د بقي ټول حروف دغه څلور حروف چې دي، دا څلور حروف مثلا دغه دي، څلور حروف په اطباق دي، بقي ټول حروف چې دي هغه د انفتاح صفت لري، صحیح شو. بقي ټول حروف ټول چې دي دا د انفتاح صفت لري. مثلا که زه ووایم مثلا ولو که خاوي اخ، که تاسې دا دغې موږ نه وایو، دغه خوله دې کې خلاصه دی، اخ. انفتاح تقریبا خلاصولو ته وایي، لکه فتحه انفتاح اخ. ولو که غین مې وګورئ، اغ. مثلا اب، اف،
دغه ټولو باقي حروفو کې اس صحیح اس دغه ټولو کې انفتاح صفت شته. په دې کې د اطباق صفت د غږ دلته منحصر کیږي، په دې کې غږ منحصر کیږي نه، دې کې غږ منحصر دی بندیږي. وګوره د تلو فقط د تلو او د ژبې ته او دلته از ولو که زی شي، مثال زی شي وګورم از غږ بیرون منحصر کیږي نه، غږ چې د عدم انحصار حالت کې منحصر کیږي نه. دلته او دلته از اوس دلته که سین ته وګورو اس غږ منحصر نه دی، خوله خلاصه دی غږ کیږي. دلته دلته چې دی غږ منحصر کیږي، واپس انعکاس کوي د تلو او د ژبې ترمنځ غږ منحصر دی، په دې کې غږ منحصر نه دی. خاص توپیر په همدې کې دی مرګرو چې څنګه مثلا ډېر کم توپیر لري. خو یو مخکې ټکي ته مې چې اشاره وکړه هغه دا دی چې تاسې باید پوه شئ چې ځینې صفتونه د استعلا صفت چې لري د اول څلور د اطباق والا دا هم موږ چې دا مستعلی یا مطبقه دي، ځکه چې اطباق صفت هم سوا د دې نه چې استعلا صفت لري اطباق هم لري. هغه درې باقي نور حروف چې د استعلا صفت لري خو د اطباق نه لري انفتاح، نو موږ وایو چې هغه مستعلی منفتح دي، نه ده چې مطبق. نو په دې اساس باندې هغه او باقي ټول حروف مثلا انفتاح صفت یا مستفل لکه منفتح دا موږ ورته ویلی شو. دغه مرګلو د دې درس په باره کې خبره وه. اوس به لاړ شم دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي، هغه به د اطلاق او اسمات په نامه باندې دوه نور صفتونه وي، هغې باندې به خبرې کوم. خو زه مرګلو ځکه ما درته وویلې چې اطلاق او اسمات دغه د تجوید مسئله نه دی. تجوید کې دغسې څه نشته خاص. هغه ما ته ووایي چې دا په 20 کې فلانی لاړو، نو دې باندې فقط دغه 18 صفتونه پوره کړي دي، دې په خاطر چې مخارج 18 دي، نو هغه مخارجو سره پوره شي، نو دام اصلا 18 پې پوره کړي دي. نوره تجوید پورې کوم دغه مسئله اړوند نه دی، تعلق نه لري، ارتباط نه لري. دا صرفي موضوع دی. صرف اصلا چې د کلمې د بنا څخه خبرې کوي، کلمې په باره کې، نو هغه موضوع دی. خو خیر زه به بیا دلته یادونه وکړم د اطلاق. زه به صفات ورته ووایم، خو خیر صحیح شو. صفات د اطلاق په نامه الاطلاق صحیح شو، او بقي الاسمات په نامه په سواد سره صحیح شو. مرګلو اطلاق چی ته ویل کیږي؟ اطلاق اصلا د الزلق نه اخیستل شوی دی صحیح شو. الزلق صحیح دغه نه اخیستل شوی چې زلق اصلا طرف دی یو شی ته ویل کیږي، طرف دی یو شی. مثلا که موږ چې زلق اللسان یا طرف اللسان یا زلق الشفتین یا طرف الشفتین، نو دغه ځکه زلق ویل کیږي چې دغه حروف چې په اطلاق کې دي چې تقریبا دغه شپږ حروف دي، فی یا د فا او ری په نامه فر، او د میم او د نون په نامه مین، خ او لام او د ب په نامه ملوبن صحیح. دغه حروف چې دي مرګلو، دغه شپږ حروف چې دي دا د اطلاق حروف دي. ځینې مرګلي وایي چې دغه ځکه اطلاق وایي چې زلق طرف ته وایي، په دغه حروفو کې طرف د ژبې یا طرف د شفتین یا د شونډو داخل دی. نو دغه زلق اللسان یا زلق الشفتین دا معنی چې طرف اللسان یا طرف الشفتین. نو دغه شپږ حروف چې دي دا ځینې د دوی نه داسې دي چې هغې کې طرف اللسان داخل دی یا د طرف اللسان نه دا ادا کیږي. مثلا که زه ووایم طرف اللسان چې دا په مخارجو کې مرګلو ما پې خبرې کړې دي. که څوک ستونزه لري کولی شي چې مخارجو ته لاړ شي په دې باندې. مثلا دغه درې حروف ر د لام او د نون په نامه، مثلا ار ربنا یا ان دغه درې هغه حروف دي چې دا د طرف اللسان. نو زلق موږ وایو چې زلق اللسان یا مثلا یا زلق اللسان، مثلا موږ وایو چې دا طرف
زرقم طرف ته وایي. طرف لسان دی کې د ژبې د طرف نه ادا کېږي. او ال ان دغسې. یا په اصطلاح دغه باقي نور حروف چې په دې کې طرف د شفتین یا د ژبو نه د وبخښئ د شونډو نه ادا کېږي. مثلا اف چې دې کې مثلا یا طرف تقریبا د طرف خو نه خو د شفتین یا د شفتان داخل دی. صحیح شو؟ یا د اشفه شفه شونډې ته شفتین یا شفتان دواړه شونډو ته ویل کېږي. شفتین. مثلا که زه وایم فی. صحیح شو؟ ما درته ویل چې د فی مخرج چې دی دغه ثنیه یا علیا چې دی دا په بطن د شفة السفلی باندې واقع کېږي. مثلا اف صحیح. دې ته ام صحیح. او دې ته اب دغه ټوله د شونډو نه ادا کېږي. نو دا کې مثلا طرف دا کې لسان یعنی ژبه داخله دی او په دې کې شپږو حروفو کې شفتین یا شفه یا شفتان یا یو شونډه یا دواړه شونډې داخلي دي. صحیح. او بل مرګلو راځو اسمات ته. اسمات باقي ټول حروف په اسمات کې راځي سوا د دغه فر من لب. یعنی مطلب دا چې دغه شپږو حروفو نه سوا باقي ټول حروف په اسمات کې راځي. خو بیا ما وویلې چې دا څه شي موضوع دی؟ دغه موضوع د صرف دی. صرف نه دا چې د تجوید. صرف اصلا د کلمې څخه بحث کوي چې د کلمې د بنا نه چې مثلا دا فعل دی، دا مثلا یا حرف دی، یا دا مثلا فعل دی، یا مثلا اسم دی. چی شده؟ صحیح شو؟ دا څنګه تشکیلیږي، څنګه منځته راغلی دی، څنګه تثنیه کو، څنګه مثلا جمع کو، مفرد څنګه دی، مؤنث څنګه دی، مذکر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اله، اسم مکان او زمان او دغه ټول صفات دا ټول دغه شیان موارد دي. دغه نه مثلا چې بحث کوي دغه صرف دی دغه موضوع دی. خو اصلا مرګلو صرف کې به موږ اصلا کلمې تشکیلو. د یوې کلمې نه مضارع ته مثلا امر ته مثلا حال کې څنګه مثلا دغسې موږ د کلمې سره سر و کار لرو معمولا په صرف کې. صحیح دی. نو صرف کې یو بله موضوع دی چې فعل مثلا دا رباعي دی که دا ثلاثي دی که رباعي، یا اسم ثلاثي دی که رباعي دی که خماسي دی. موږ د ثلاثي، رباعي او خماسي په نامه دغه اصطلاحات په صرف کې کاروو. مطلب دا چې کله موږ وایو چې ثلاثي نو مطلب ما دا وي چې دغه کلمات د درې تورو نه جوړه شوې دی، اصلي تورونه. کله چې موږ وایو چې رباعي دا معنی چې دا کلمه د څلورو تورو نه جوړه شوې دی، اصلي البته. کله چې د خماسي خبره کومه یعنی مطلب دا چې دغه کلمه د پنځو تورو څخه جوړه شوې. ثلاثي یعنی ثلاثه، رباعي یعنی اربعه یعنی تورو نه جوړه شوې، خماسي یعنی خمسه. صحیح. نو کله چې موږ د اسمات په باره کې خبره کوو، اسمات اصلا منع کولو ته وایي. منع اسمات اصلا منع یا بندونه یا مثلا ایسارول، بندول یا منع کول، دغه منع کول ته اسمات وایي. صحیح شو؟ دلته په دغه علم کې د اسمات نه یا په علم صرف کې د اسمات نه د منع څه معنی؟ دا معنی چې هغه کلمه چې هغه رباعي وي یا خماسي، یعنی یا د څلورو تورو نه جوړه شوي یا د پنځو تورو نه، او هغه حد اقل یو حرف باید د دوی نه ولري چې موږ ووایو چې دا د عربي کلمه دی. اوس هغه رباعي یا خماسي کلمه چې حد اقل یو حرف یا یو توری د اطلاق د تورو نه په هغې کې وجود ونه لري، دا په عربي کې منع دی. یعنی دا معنی چې دا عربي د اصلي کلمه د عربي نه دی، دا عجمي کلمه دی یا د بلې ژبې کلمه دی. مرګلو دا خبره بیا هم تکرارومه، ما وویل چې د صرف موضوع دی، ځکه که چا صرف نه وي ویلې، د صیغې نه ویلې په دغه ثلاثي، رباعي، خماسي مثلا اصلي حروفو په زائده حروفو باندې نه پوهېږي په دا خبره نه. دې دپاره چې په صرف باندې پوه شي ځینې موارد دي چې باید پرې پوه شي. مثلا عس جد، زه دلته تاسو ته عس جد چې ډېر عس جد مرګلو یو کلمه دی چې د فعلل په وزن دی. فعلل، د فعلل ګوره د وزن دی د دپاره. صحیح شو؟ مثلا موږ په وزن کې په صرف کې مرګلو فی عین لام دا د ثلاثي دپاره یو وزن نیسو. مثلا فعلل د رباعي دپاره فی عین او دوه لامونه چې دا اصلي حروف دي، او د خماسي دپاره
فعلللو فعلللو فی عین او درې لامونه. دا مرګرو یو قالب دی چې مثلا څوک چې صرف باندې پوه نشي دا بیا په دې باندې نه پوهېږي. مثلا موږ دا ټوله د دې په اساس باندې فعلللو په دې اساس باندې دا یو قالب دی، مقالب جوړو دی یو کلمې دپاره چې هغه مشخصه کړو چې دا یعنی کوم رباعي دی که خماسي دی که ثلاثي دی، مثلا دې کې زایده حروف شته که نه. نو مرګرو که چېرته عسجد ته فکر وکړو دا د فعلل په وزن دی، فعلل. نو دا عین چې دی فا چې دی اصلي حرف دی، عین چې دی اصلي حرف دی، لام چې دی اصلي حرف دی او بل لام چې دی دم اصلي حرف دی. نو کله په دې کې مرګرو د دغه د اطلاق نه یو حرف هم نشته، د دغو شپږو حروفو نه یو حرف هم په دې کلمه کې نشته. نو کله دا رباعي دی، یو دوه درې څلور، وګوره دا څلور حرفونه دي، څلور توري دي. کله چې یو کلمه د څلورو تورو نه جوړه شوي موږ وایو چې دا رباعي دی. نو کله چې په رباعي کې حد اقل باید یو د دغو شپږو تورو نه وي چې موږ وایو دا عربي کلمه دی. که په رباعي یا خماسي کې حد اقل یو د اطلاق د تورو یا فر من لب کلمې یعنی د شپږ تورو نه وي کارول شوي موږ وایو چې دا د عربي کلمه نه دی. نو که چېرته دغه رباعي کلمې ته ولیدی شي د ټول اصلي توري دي، وګوره فا دی، عین دی، لام دی، لام دغه وزن دی مرګلو، دا اصلي توري دي. دې کې حروف زیده نشته، یعنی هغه لاس حروف نشته، مثلا سأل، سین، حمزه، لام، ت، میم، واو، نون، یا، ها، الف. دغه د لاسو تورو نه په دې کې یو هم نشته، دا زیده دی. سألتمونها دغه زیده حروف دی، په دې کې یو هم زید حرف نشته. که تاسې ووایئ چې سین زیده دی، دغه د سین پکې شته مرګلو، تاسې وزن ته ګوره، عین حرف دی، سین عین حرف دی، دلته عین اصلي حرف دی ځکه چې سین د عین په ځای راغلی دی. نو دا صرفي موارد دي. نو که تاسې صرفي نه وي زده موارد نو تاسې بیا نه پې پوهېږئ. هغه صیغې چې دي مثلا موږ وایو چې فعله، فعله، فعلو، فعلت، فعلته، فعلنا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلتم، فعلتن، فعلت، فعلنا. دغه صیغې چې دي دام د صرف پر اساس باندې موږ تشکیلو. نو په دې اساس مرګلو دا حروف د عسجد دغه ټول اصلي توري دي او رباعي کلمه دی، په دا ټول اصلي دي. زیده حروف په دې کې نه دي کارول شوي او حد اقل د اطلاق د تورو نه یو توری په دې کې نشته. کله چې نه وي موږ وایو چې دا عربي کلمه نه دی. عسجد مثلا د جواهرو یو نوم دی، مثلا چې د یاقوتو مثلا زمرد دغو مواردو دپاره کارول کیږي، خو دا د عربي اصلي کلمه نه دی. ولې؟ ځکه چې دا کلمه رباعي دی، یعنی څلور تورو نه تشکیل شوی دی. دا ټول اصلي توري دي، په دې کې زیده توري نشته، یعنی دغو نه نشته او حد اقل په دې کې باید یو د دغو نه وای، یو د دوی نه نشته. نو موږ وایو چې دا د عربي کلمه نه دی. نو خلاصه که ووایم هغه به دا وي چې اسمات منع ته وایي. منع دې ته ځکه منع وایي هغه رباعي یا خماسي کلمه، یعنی هغه کلمه چې د څلورو یا پنځو تورو څخه جوړه شوې وي او په هغې کې حد اقل کم از کم د اطلاق د تورو د شپږ تورو چې فر من لب دی، مثلا فا او را او میم او نون او لام او با، یو د دغو حروفو نه په هغې کې نه وي، نو موږ وایو چې دا د عربي کلمه نه دی، دا په عربي کې منع دی. یعنی دا اصلا د عربي کلمې اطلاق نشو ورته کوی، دا د بلې ژبې مثلا کلمه ده چې په دې ژبه کې استفاده شوی دی. نو دا مرګلو صرفي موضوع دی، نه تجوید. خو دې په خاطر چې دغه 11 صفات پې په را کې دغه یې راوستل. نو مرګلو بیا یو خپله خبره تکرارومه، اسمات منع ته وایي. منع ځکه ورته وایي چې هغه رباعي یا خماسي کلمه، یعنی هغه کلمه چې هغه د څلورو حرفونو نه یا پنځو حرفونو نه جوړه شوې وي او په هغې کې د اطلاق د تورو نه یو حد اقل یو توری نه وي. مثلا که دوه وي درې یا خوند به کې که حد اقل یو خو پکې وي، که هېڅ توری پکې نه وي، موږ وایو چې دا عربي کلمه نه دی، دا مثلا د بلې ژبې کلمه دی. ولو که مثلا اسحاق په نامه دا نومونه عربي نه دي. اسحاق ولو که استاد، اوس په عربي کې د استاذ کلمه هم ډېره کارول کېږي، یا استاذ
یا استاذي کیف حالک. مثلا معلم یا استاذ دا مترادفه کلمه ده چې دا په عربي کې کارول کیږي، ولې دا عربي کې داخل شوی دي د نورو ژبو نه. یا اسحاق کلمه دا د عربي کلمې نه دي. نو په دې اساس باندې که خلاصه ووایو هغه به دا وي چې هغه رباعي یا خمسي کلمه چې په هغې کې حد اقل د اطلاق د شپږو تورونه یو توری هم نه وي کارول شوی، نو هغې ته په عربي کې منع دی. منع دا معنی چې دا د عربي کلمه نه دی، دا د بلې ژبې کلمه ده چې په عربي کې را داخله شوي او په عربي ژبه کې منل شوي. نو دا هغسې. نو ملګرو د نننۍ ورځې په اختتام سره موږ د هغه صفاتو تسلسل ختمیږي چې په هغې کې ضد صفتونه موږ مطالعه کول. تر ننه پورې ملګرو موږ ضد صفتونه بس دا وخلاص شو. آینده کې به انشاءالله موږ په هغه صفاتو باندې خبرې کوو چې هغه ضد نه لري. موږ ضد باندې خبرې وکړې، همس مو وویلې، ضد مو مثلا موږ وویل چې همس جهر. الشده مو وویلې، ضد مو وویل چې الرخاوه. مثلا استعلا مو وویلې، ضد مو ورته وویل چې استفال. اطباق مو وویلې، ضد مو ورته وویل چې انفتاح. اطلاق مو وویلې، ضد مو ورته وویل چې الاسمات. نو اوس ضد خبرې خلاص شي. اوس بقي چې کوم صفتونه موږ بیانوو هغه به مثلا هغه صفتونه وي چې هغه به ضد نه لري، مثلا تفشي او تکریر او قلقله او استطاله. په هغسې دغسې یا غنه په نورو بقي صفتونو باندې به خبرې کوو. نو ملګرو د نننۍ ورځې په اختتام سره موږ هغه صفات چې هغه ضد لري هغه ختمیږي. او که څه پوښتنه لرئ ملګرو زه مو خدمت کې یم. او رشید وکیلي صاحب تاسو ویلي دي چې پښتو وروښیه، عربي پردۍ ژبه ده ګرانه. زه تر اوسه پورې الحمدلله په پښتو ژبه خبرې کوم. ما عربي داسې شی نه دی ویلي، خو زه چې کله د عربي د تجوید خبرې کوم مطلب دا چې موږ قرآن دپاره زمینه مسیده و. قرآن په عربي ژبه نازل شوی دی او تجوید واجب دی. ورتل القرآن ترتیله دا دلیل دی د تجوید د وجوب دپاره. نو دې په خاطر چې په هغه پوه شو زه دغه اصطلاحات د ټول تجویدي یا د قرآن آیتونه په عربي دي. نو دې په خاطر کوم، خو زه چې د درس کوم و تشریح کوم دا په پښتو ژبه تشریح کوم، زه په عربي نه یم لګیا. په هر صورت نو ملګرو دا هغه صفات و چې موږ مفصلې خبرې پرې وکړې او خلاص شو. ما درته وویلې چې د صوت د نفس د انحباس او جریان پر اساس باندې صفت همس او جهر باندې مو خبرې وکړې. بیا مو د صوت د انحباس او جریان پر اساس باندې په شده او رخاوه باندې خبرې وکړې. بیا مو د صوت د اتجاه پر اساس باندې استعلا او استفال باندې خبرې وکړې. بیا مو د صوت د انحصار پر اساس باندې په اطباق او انفتاح باندې خبرې وکړې. او د باقي دوه صفات چې اطلاق او اسمات ما درته ویلې چې دا د تجوید مسئله نه ده، دا صرفي موضوع دی. څوک چې صرف کې مشکل ولري نو طبعا نننی درس کې به څه نه څه دغه اخیرنۍ موضوع ورته پیچیده معلومه شوی وي. خو تاسې تشویش مه کوئ، که پیچیده وي نو دای موږ د درس موضوع نه دی. خو دې په خاطر مې یادونه وکړه چې تاسې د اطلاق او اسمات د کلماتو سره بلد شئ، ځکه چې تجوید کې معمولا دا دوه اصطلاحات کارول کیږي، ولو که د تجویدي اصطلاحات نه دي، صرفي دي. خو بیا ما درته علت وویلې چې د دې علت پر اساس چې هغه 11 پیپراکي صفتونه هغې پر اساس باندې دا په تجوید کې را داخل شوي. تجوید پورې اړوند مسایل نه دي. راتلونکي درسي لیکچر کې به انشاءالله موږ په هغه صفاتو خبرې کوو چې هغه ضد نه لري. دغو ټولو ضد لرلو نننۍ ورځې په اختتام سره موږ 10 هغه صفتونه په مجموع کې 15 چې صحیح او 15 ضد دي، په مجموع کې 10 صفتونو باندې خبرې وکړې چې یو وسطي البته د اشد او رخاوه ترمنځ البینیه په نامه یو صفت هغې سره چې 11 کېږي. خو په هر صورت په مجموع کې په 10 صفاتو باندې موږ خبرې وکړې. انشاءالله راتلونکي درسي لیکچر کې به موږ په هغه صفاتو باندې خبرې شروع کوو چې ضد نه لري. تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه.